آیا د قربانۍ دپاره نصاب شرط دی او که نه؟ ماشاءالله دا هم ډېر ښایسته تپوس دی. په دې مسله باندې ځان پوه کوئ چې شریعت مطهره د الله رسول موږ ته د قربانۍ دپاره نصاب نه دی ذکر کړی چې یاره چا سره دومره پیسې دومره تولی یا دومره توله سري یا دومره توله چاندي. شریعت د دې دپاره نصاب نه دی مقرر کړی. بعضې خلک د دې قیاس په زکات باندې کوي او وایي چې 2 توله سونه چا سره لہذا په هغه قرباني کیږي. دا خبره هم غلطه ده. حدیث کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو قاعده ذکر کړه په دې حدیث کې چې دا زموږ دپاره معیار دی. بعضې خلک تپوسونه کوي چې یاره جي په ما قرباني کیږي او یاره جي څونه پیسو چې چا سره مالي دغه هغه باندې به قرباني کیږي. زما محترمو دا ولې زموږ ذهن دې ته رالی چې کله د شریعت یو حکم موږ ته متوجه شي بس بیا نصاب ګورو چې کله ته د زوی دپاره واده کې او چې کله ته ټنګ ټکور کې کور جوړې په هغه وخت کې تا د کوم مولي صاحب نه تپوس کړی دی چې په ما باندې هلکه دا څه لازم ده چې زه دونه خرچه په واده کې وکړم یا کور جوړوم دونه پیسې ما سره دي نو دا جوړېږي که نه. چونکې دنیا د هغې ته موږ غاړه ورکوو ښه پراخه زړه باندې خرچ کوو چې د قربانۍ مسله راشي یاره جي په ما قرباني کېږي که نه کېږي یاره جي ما سره به څونه پیسې دغه قیسې راواخلو. په دې خبره باندې ځان پوه کوي دا د شریعت حکم دی. هر سړی په دې پوهېږي خو بعضې خلک صرف د تنګولو دپاره تپوس کوي یاره جي څونه مال پکار دی. او د بعضې مولیانو ته هم زه تعجب وړی ما چې د الله بندګانو چې کوم شی په شریعت کې په موږ او تاسو باندې د الله رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی مقرر کړی. ما او تاسو کې چې په عوام مقرر کړو. د الله رسول دا قاعده موږ ته په دې حدیث کې بیان کړه. بس دا کافي ده. انشاءالله هر سړی په دې پوهېږي. د الله رسول فرمایي من وجد ساعة څوک چې طاقت موندي چې د چا طاقت وي فلم یزح هغه قرباني ونه کړه. بس چې د چا طاقت وي ساعت دې ته ویلی کېږي چې یو سړي سره دومره روپۍ وي اضافي چې د ده خرچه په نه خرابېږي د ده د بچو روزي په نه خرابېږي د ده عام روزمره خوراک ته نقصان نه وررسي. داسې نه چې یو سړي سره پیسې نه او د خرچې پیسې راواخلي او په سبا باندې بیا دته څه نه او مشکلات نو دا هم غریب دی لہذا د ده دپاره قرباني لازم نه ده. دې ته ویلی کېږي ساعه او ساعت چې یو سړي سره د خرچې پیسې هم برابرې وي چې سبا دا چاته سوال نه کوي او د هغه خرچې پیسې نه علاوه ورسره دومره پیسې وي چې دا د هغې نه راواخلي او د هغه په خرچه باندې څه اثر نه غورځېږي نو بس په ده باندې قرباني ضروري ده. باید چې دا قرباني وکړي. د دې د وجې نه شریعت د دې دپاره څه نصاب نه دی ذکر کړی. دا کوم مولیان چې وایي 2 تولې او دا دونه تولې دا د دوی منګړتې خبرې دي او د ځان نه جوړې شوي خبرې دي. لہذا په دې باندې د شرع په نصوصو کې څه نشته دی.